د خوست امنیه قومندانۍ د مخابرې مدیریت له لوري د مرکز او ولسوالیو اړوند مخابرې امیرونو ته د ظرفیت لوړونې 15 ورځنی سیمینار ورکړل شو. مراسمو ته د قومندانۍ د مخابرې مسؤل په خپلو خبرو کې ویل چې له دغه سیمینار څخه موخه د اړوندو مسؤلینو د ظرفیت لوړول و چې د مسلکي استادانو له لوري ورته اړینې زده کړې ورکړل شوې. د مخابرې د امرینو او د غړو د ظرفیت د لوړونې په خاطر چې لله الحمد ملګرو په دې سیمینار کې ډېر څه زده کړل او موږ په دې پوره باور یو چې لله الحمد همدغه ملګري اوس زده کولی شي چې دوی په خپله ولسوالۍ کې او یا په بل ځای کې نوره ملګري وروزي. فارغ شوو کسانو په دغه سیمینار خوښي وښوده. دوی له روزونکو او مشرانو مننه وکړه چې د دوی لپاره یې تل ګټور او روزنیز پروګرامونه چمتو کړي. پخوا به داسې و چې لومړی موږ خپلې دندې ته راغللو نو ادنا ستونزه به هم وه، موږ به مرکز ته ویل او مرکز به موږ ته انجینران رالګل، هغوی به دا ستونزه حل کول. اوس موږ خپله کولی شو چې خپله ستونزې په خپله حل کړو. ناستې ته امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانید په خپلو خبرو کې دغه ولایت د جنایي جرمونو د مخنیوي په برخه کې د کارمندانو کړنې وستایلې او د مخابرې په ارزښت یې هر اړخیزې خبرې وکړې. نو موږ ټول ملګري باید همیشه د مخابرې د مقدسه وظیفه چې خدای تعالی تاسو ته درسپارلې ده په ډېره سپېڅلې اراده او په قوي عزم سرته ورسوم. خدای نخواسته که چېرته داسې وشي چې په یوه ولسوالۍ کې مخابرات چوپ وي او په ولسوالۍ کې داسې یو عمل ترسره شو چې هغه مربوط د مخابرې و، خو مخابرچي په خپله وظیفه کې ناغېړي وکړله. مسؤلیت د دغې عمل کې ترسره شوی وي. ښاغلي قانید زیاته کړه چې مخابرات په نظام کې د ژبې او مغزو په څیر رول لري. هغه د توصیې په ډول فارغ شوو کسانو ته وویل چې مسؤلین د دا اهم مسؤلیت ذمهواري په پوره ایماندارۍ سره سرته ورسوي ترڅو د مخابرې برخه په نظام کې د تقویې او پایښت سبب وګرځي.